حدیث کې دا دعا راغلی ده چې نبی علیہ السلام خپلی بیبي ته ښودلې ده. خپلی بیبي ته یې وی د مؤمنانو مور ته یې وی چې کله ماښام اذان وشي که نه ماښام اذان ووري او جواب یې ورکړي نو بیا دعا کوه اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. اے ام سلمې دا دعا کوه اے د مؤمنانو مور ته وایي نبی علیہ السلام د مؤمنانو مور ته دعا ښیي وایي دا دعا کوه چې ماښام اذان ووري نو وایه اللهم هذا اقبال لیلک یا الله ستا شپه راغله و ادبار نهارک او ورځ دې لاړله شپه دې مخامخ شوه او ورځ دې لاړه و اصوات دعاتک او یا الله د مؤذنینو د اوازونو وختونه دی الله ارزه کې الله اکبر الله اکبر الله شپه دې لاړله شورز دې لاړله د ورځ تلل دی او د شپې راتلل دی و اصوات دعاتک او د مؤذنینو اوازونه دی الله ډیر برکتی ټیم دی فغفر لی یا الله ما ته بخښنه وکړه یا الله ما ته بخښنه وکړه. د نبی علیہ السلام د مؤمنانو مور ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته دعا ښیي چې دا دعا د ماښام د اذان نه پس کوه هر اذان نه پس الله دعا قبلی خدا دعا نبی علیہ السلام خپلی بیبي ته وښودله زنانو چې اذان جواب ورکوي ماښام وای اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. یا الله موبخه کنه دا ټول مؤذنین شروع دي دا اوازونه به شروع او شپه به راځي او ورځ به ځي ته به وایي فاغفر لی الله ما ته بخښنه وکړه یا الله ما ته بخښنه وکړه یا الله ما ته بخښنه وکړه الله ما وبخه. نو دقې اذان پسې دا دعا غواړئ چې الله ګناهونه معاف کړي. عامم اذان پسې چې کله د اذان جواب ورکو دې پسې الله دعا قبلوي. اذان پسې دعا حدیث مبارک کې راځي وایي د اذان او د اقامت په منځ کې الله دعا قبلوي. اذان وشو اقامت لا شوه نه دی په دې دوران کې الله دعاګانې قبلي د اذان او د اقامت ترمنځ او کم کس چې اذان وکي نو حق د هغه جوړیږي چې هغه بیا اقامت هم وکي خو که چاته پته لګي چې دی پې خفه کیږي نه یا دی اجازت وکي نو بیا بل سړی اقامت کولی شي خو چې ده ورته اجازت هم نه دی کړی او دته پتم لګي چې دې زما په اقامت خفه کیږي نو بیا به دا بل سړی اقامت نه کوي او که نه هغه ته پته ده چې دې نه خفه کیږي یا ورته اجازت کړی نو بیا خیر دی که اقامت بل سړی وکړي خو اذان چې چا وکړو نو اقامت د هغه حق دی. نو بعضې آداب او طریقې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زده کوو. نبی علیہ السلام فرمایل چې کله تاسو وینئ چې جمع ولاړئ تاسو که خیال کړئ مونږ را منډې کو غرب درز غرب او درز د دواړو جهانو سردارو فرمایل منډې به نه وهئ چې مونځ ولاړ دی جمع جمع ولاړه ده به منډې نه وهي په قلاره به راځي وی چې څومره مونځ د امام سره ورسو هغه وکئ کم پاتې شوی دی بس هغه د امام نه وروستو پوره کوي مونځ تا نه تښتي نه خو منډې به جومات ته نه وهي منډې به جومات ته نه وهي جومات طرف ته به را منډې نه وهي. او چې اذان شروع شي او یو سړی تلاوت کوي نو آیا دی به تلاوت بندوي د اذان ته که نه دی به تلاوت جاری ساتي نه که یو سړی په مسجد کې ناست او تلاوت کوي او اذان شروع شو نو دی تلاوت برقرار ساتي ځکه د اجابت کړی دی. د اذان مطلب دا دی چې راشه نو دی خو راغلی دی په مسجد کې دنده ناست دی که نه نو چې په جماعت کې ناست دی او تلاوت کی بیا دی تلاوت جاری ساتي
او نا که د مسجد نه بهر دی او تلاوت کی اذان شروع شو قرآن لگ بند کا اجابت وک دا د الله داعی دی د الله د طرف نه دعوت ورکي مؤذن ته ډیر درانه ګورئ دا د چا داعی دی او دی د چا طرف ته بلنه د دواړو جهانو سردارو فرمایل وی یو ټیم کې الله ډیر خوشحالي کم ټیم کې چې وی یو سرون کې د بیزو وي سرون کې د بیزو وي یو کس بیزی سری او د غر په سر کې دی او د مانزه ټیم شو دا شپون کې ودرېږي الله اکبر الله اکبر د غر په سر کې ولاړ دی د بیزو کنډک سری او د مانزه ټیم پې راغی اذان یې وکړ او بیا ودرېدو مونځ یې وکړو الله ډېر خوشحالېږي فرشتو ته د فخر په طور وایي انظرو لعبدي زما دې بنده ته وګورئ که نه وګورئ زما دې بنده ته وګورئ زما دې بنده ته نو کم خلق چې مسافر وي او روان وي او تګ کوي او په بار وي په غرونو په دې باندې ژوند دی کاروبار دی غرونو کې دي بیابانونو کې دي چې بس د مانځه ټیم شي او دنګ ځای ته خیجه او په تیزه تیزه اذان کوه په تیزه تیزه اذان نه مونږ چې کم سړی پریوځي نو وی دی مؤذن کوي وی دی داسې څه بل څه کار نشته وی دی جومات او ته خبرې چې داسې خوشي ځای باندې روانې یا بل ځای ته ځې او د اذان ټیم راشي زر ودرېږه الله اکبر دی ونو بوټو ته مې اذان واورو انشاءالله دا به مې ګواهي کوي په ورځ د قیامت تاسو د اذان نه خبر یې اوس و تاسو به لیدي سموده مخکې شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه جاپان ته تللی و تاسو به لیدلی ډېرو ځایونو کې اذانونه کړي دي نو بعضې کسانو ته په کمنټ کې لیکلي وي تال ته اذانونو له تلی نو مې ته اذان پیژنې ته اذان پیژنې دی په کمو کمو ځایونو کې اذان وکړو دغه ځایونه به د قیامت په ورځ د سړي دپاره ګواهي ورکوي ګواهي زمونږ خو قمقل خلق دی ناپوه خلق دی وایي تا اذانونو له تلی نو څه له تلی و دا څومره لویه خبره ده چې هغه په داسې ناشنا ناشنا ځایونو کې پکې اذان کړی دی نو دا اذان چې موقع درته په یو ځای کې میلاو شوله د مانځه ټیم یې ورګه زه اذان کوم الله اکبر اذان کوم چې دا ونې بوټي واوري ونې بوټي واوري نو الله وایي چې شپونکې ودرېږي او د غر په سر اذان شروع کی الله فرشتو ته د فخر په توګه وایي وګورئ زما دې بنده ته وګورئ دی د چا لویي بیانوي په دې الله ډېر خوشحالېږي مړه ټول مؤذنین شئ مؤذنین هره ورځ د مؤذن په عملنامه کې 10 نیکۍ د هر اذان په بدله کې لیکلی شي او د اقامت 15 نو 215 هر اذان او اقامت کې لیکلی شي دا خو د ثواب کار نو الله پاک فرشتو ته وګورئ زما دې بنده ته که نه اذان یې وکړو ما د ګناهونه ټول معاف کړل او دی مې وبخو دا شپنکۍ مې وبخو د شپنکي له مې جنت ورک د شپنکي له مې جنت ورک چې د په غر په سر کې زما لویي بیان کړله چې الله اکبر دا د مسلمان نښه ده دا د ایمان نښه ده چې مسلمان به اذان کوي چې الله اکبر الله اکبر دا د مسلمان نښه ده دا الله په لویۍ به راته ځان بد نه ښکاري که په اذان درته بد ښکاري دا تا ته ځان د الله په لویۍ بد ښکاري ته څنګه د الله بندی نه اذان کې شرم مه محسوسوئ کوشش کوئ د اذان موقع لاندې کوئ د اذان موقع لاندې کوئ خو داسې نه چې شر پې کوئ شر پې مه کوئ خیر دی د چا شوق یې هغه له موقع ورکوئ دا د ثواب څیز دی چې اذان وکړي اذان وکړي هر سړي شوق دی کله یو کوئ کله بل کوئ او مؤذن د مسجد کې دا ډیر لوی سعادت دی چې عمر له اذانونه کړي او هغه وفات شي او په هغه خلق جنازه وکړي او 200 کاله د مسجد مؤذن پاتې شوي دا د الله د طرف نه داعی دی داعی دی د الله داعی دی د الله صفتونه کوي
مونږ د مخلوق صفتونه کو او مؤذن وی الله اکبر الله اکبر. رب العالمین دې مونږ لا د صحیح عمل کولو توفیق راکړي. الله دې مونږ ټول لا د اذان ویلو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.